د رسنیو مسؤلین او یو شمېر خبریالان اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې په مناسبت وایي د چارواکو له لوري د اطلاعاتو نه رسنیز کولو یې کارونه له ستونزو سره مخ کړي. دوی د حکومت له لوري اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ستایي، خو وایي چې دغه قانون د تطبیق او مپوهاوي لپاره د هم کار وشي. یو شمېر خبریالان وایي د راپورونو جوړولو لپاره میاشتې دولتي ادارو ته په تمه کیږي، خو د اداراتو له لوري په اطلاعاتو د محدودیتونو له امله معلومات په خپل وخت نه وررسیږي. دوی اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د چارو د ستاینې ترڅنګ وایي یاد کمیسیون باید د مپوهاوي پروګرامونه زیات کړي، ځکه ځینې دولتي چارواکي او ویاندویان لا هم اطلاعاتو ته د لاسرسی له قانون څخه خبر نه دي. چالش دسترسی به اطلاعات یک چالش بسیار زیاد کلان برای خبرنگارای افغانستان است. عمدتاً به هر چند که ما قانون دسترسی به اطلاعات ما یک قانون بسیار خوب است، اما متاسفانه در گام عملی چیزی وجود نداره. اگر کمیسیون دسترسی به اطلاعات همکاری حقیقی با رسانه ها داشته باشه، مشکلات به این اندازه نمی باشه. دا چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون جوړ شوی دی، د دې قانون د تطبیق لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون جوړ شوی دی. په دې سره په هیواد کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې لږ سہولتونه رامنځته شوي دي چې مثلا موږ اطلاعات په اسانۍ ترلاسه کړو، خو ستونزه دا ده چې مسؤل چارواکي تر اوسه له دغه قانون نه ناخبره دي، دوی په دې قانون نه پوهېږي. د رسنیو یو شمېر مسؤلین هم اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د دولتي چارواکو له کړنو خوښ نه دي او وایي د څېړنیزو راپورونو لپاره د اطلاعاتو د ترلاسه کولو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یکی از عوامل عمده که ما نمیتونیم در وقت کم همین گزارش خودم به وقت حداقل بتونیم تهیه کنیم، دلیلش اینمی عدم دسترسی به اطلاعات است. عدم دسترسی به منابع، پاسخ ندادن منابع و یا کتمان منابع یا کتمان موضوعات اطلاعات یا سانسور اطلاعات، این همه چالش هایی است که فرارای کار گزارشگری تحقیقی است. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون هم په یاده برخه کې ځینې ستونزې او نیمګړتیاوې مني، خو وایي چې په دې برخه کې مهم کارونه شوي دي. د یاد کمیسیون چارواکي وایي د تیر په پرتله د حکومت ویاندویانو لخوا د اطلاعاتو ورکړه پیاوړې او یاده برخه کې شکایتونه کم شوي دي، خو د مپوهاوي په برخه کې لا هم ستونزې شته چې د حل کولو لپاره یې کارونه روان دي. اطلاعات لاسرسي کمیسیون مکلف دی چې د دې قانون په هکله دولت ته، دولتي ادارات ته، ولس ته لازم پوهاوی ورکړي. په دې برخه کې موږ په مرکز کې په تېر یو نیم کال کې څومره چې زموږ توان و هغه پوهاوی مو ورکړی. په مرکز کې ډېری دولتي ادارات چې دي هغوی ته اطلاعات لاسرسي قانون په هکله موږ د عامه پوهاوي برنامې جوړې کړي دي. دا چې ځینې ادارات لا هم ستونزې لري، د هغې سره موږ کار کوو. موږ یې مسلسل هڅوو چې دوی په وخت دقیق اطلاعات د خپلو ویب سایټونو د لارې، د مخامخ غونډو د لارې او د رسنیو د غوښتنو په اساس ارائه کړي. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په نړیواله ردبندۍ کې د محتوا له پلوه لومړی مقام خپل کړی، خو د رسنیو د ملاتړو بنسټونو نیوکه دا ده چې دا قانون سم نه تطبیق کیږي.